Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back student. د ټیشو ټاپک کنټینیو ساتو. د دې نه مخکې لیکچرو کې مونږه د پلانټ ټیشو شروع کړو. پای کې مونږه سیمپل ټیشو وی په سیمپل ټیشو کې بیا د هغې مونږه ټایپس او سب ټایپس وی. صحیح شو. اوس زموږ سره بل ټاپک په دې کې دی په هم د پلانټ ټیشو خبره کوو. په دې کې زموږ سره ټاپک دی کمپاوند ټیشو والا. صحیح شو. نو که مونږه په سیمپل ټیشو باندې ځان پوه کړو کمپاوند ټیشو د دې نه څه کېږي هغه کلیر کېږي. صحیح ده. مونږ ویلو سیمپل ټیشو هغه ټیشوز دي چې هغه د اونلی ون ټایپ اف سیلز نه هغه جوړي. هغه ټیشوز چې هغه د څه نه جوړي ون ټایپ اف سیلز نه جوړي هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي سیمپل ټیشو. اوس کمپاوند ټیشو څه ته ویلی کېږي؟ کمپاوند ټیشوز هغه ټیشوز دي چې هغه د مختلف قسم سیلز نه جوړي چې هغه د مختلف قسم سیل نه جوړېږي. لکه ډیفینیشن کې موږ څه لیکلي دي چې دیز ټیشوز آر کمپوزډ آف مور دین ون ټایپ اف سیلز. دا د یو نه د سیوا قسم سیل نه څه کېږي دا جوړېږي. ټیک شو. او د دې هم کار دغه دی څنګه چې موږ په ټیشو کې ویلو فار فارمینګ ا کامن فنکشن او د دې فنکشن پسې هغه به کامن مطلب مختلف سیلز دي. سیل څه دي هغه مختلف دي خو د دې چې کوم فنکشن دی نو هغه فنکشن سره هغه کامن دی. ټیک شو. یو خبره شوه. بل مونږ په پلانټس کې خبره کوو. نو په پلانټس کې چې کوم کمپاوند ټیشو دی هغه په هغې کې څه راځي زموږ سره زایلم اینډ فلویم په دې کې راځي. زایلم اینډ فلویم په دې کې راځي. صحیح شو. نو زایلم اینډ فلویم آر کمپاوند ټیشوز present in plants. اوس خبره ساتي د زایلم او فلویم چې په کم پلانټس کې مونږ کېږي دغه پلانټس ته څه ویلی کېږي دغې ته ویلی کېږي ویسکولر پلانټس. دغې ته څه ویلی کېږي ویسکولر پلانټ. او یو خبره ساتي د زایلم او فلویم ته مونږ په شریکه باندې څه وایو زایلم او فلویم ته پلس فلویم ته دې دوه ته په شریکه باندې څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ویسکولر بنډل. دې ته څه ویلی کېږي ویسکولر بنډل دې ته ویلی کېږي. نو ځکه دې پلانټس ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ویسکولر پلانټس. بیا راته وایم زایلم او فلویم ته په شریکه باندې مونږ څه وایو دې ته ویلی کېږي ویسکولر بنډلز دې ته ویلی کېږي. صحیح شو. نو په دې وجه باندې دې پلانټ ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ویسکولر پلانټس. نو هغه پلانټس چې پای کې ویسکولر بنډلز مونږ کېږي هغې مونږ څه وایو هغې ته ویسکولر پلانټس ویلی کېږي. او دا ویسکولر بنډل جوړ سره دي دا زموږ سره د دوه قسم کمپاوند ټیشوز نه جوړ دي. یو ته مونږ زایلم وایو بل ته څه ویلی کېږي بل ته ویلی کېږي فلویم. بل ته څه ویلی کېږي فلویم بل ته ویلی کېږي. صحیح شو. نو اوس زایلم وایو چې په دې کې کم کم سیل دي د هغې سیل فنکشن سره او بیا موږ د فلویم خبره کوو چې فلویم کم کم سیل دي پکې او د دې فنکشن سره زم سره. صحیح شو. نو خبره یې ساتئ زایلم کنسیسټ اف ټو ټایپس اف سیلز. په دې کې دوه مختلف قسم سیل څه کېږي هغه موندل کېږي. یو سیل ته څه ویلی کېږي ویسل سیلز او بل ته څه ویلی کېږي ټریکیډز. یو ته څه ویلی کېږي ویسل سیلز او بل ته څه ویلی کېږي ټریکیډز دې ته ویلی کېږي. صحیح شو. اوس ویسل سیل څه کار کوي او ټریکیډز څه کار کوي؟ These cells are short and wide. دا سیل چې کوم دی نو دا خو دا سری یو دا شارټ دی دا سری دا شارټ دی. یو خبره ده مطلب دا په دې طریقه باندې دا په دې طریقه باندې په دې طریقه باندې شارټ دی او دا سری وایډ دی مطلب ډایمیټر د دې سیوا ده. بل خبره هیو تھک سیل سیکنډري سیل وال او په دې کې سیکنډري سیل وال مونږ کېږي او د سیکنډري سیل وال سره دا تک ته مطلب دا سره دا ډبل دی. دوه خبرې د درېیمه خبره سیلز آر ډیډ اینډ هالو. د دې چې کوم سیل دی نو هغه سره هغه ډیډ دی مطلب په دې کې میټابولیک اکټیویټیز نه کېږي او دا چې کوم دی نو دا زموږ سره هالو دی مطلب د نه طرف سره دا ډډ دی. ټیک شو. مطلب د نه زیاده دی سره هغه خالی دی. صحیح شو. join together to form a long tube او دا چې دی کنه دا ډیر شی سیل دی ول سره څه کېږي د قشن یوز کېږي. لکه مثال په تور باندې یو سیل دی دا د دې سره بل سیل یوز شو دا د دې سره د قشن بل یو سیل یوز شو نو دا څه جوړ کی دا یو لانګ ټیوب جوړي. څه جوړي لانګ ټیوب یو پیپ جوړي. نو دغه د څه ول کېږي دغه ته ول کېږي ویسل سیلز. څه ته ول کېږي ویسل سیل دی ته ول کېږي. صحیح شو. نو دلته کې څه join together to form a long tube دا قشن دا په ول پورې څه کېږي جوین کېږي او د دې نه څه جوړيږي یو لانګ ټیوب د دې نه جوړيږي. صحیح شو. دویم چې کوم سیل دی په دې کې هغې ته مونږ څه وایو هغې ته ویل کېږي ټریکیډ. نو ټریکیډ څه دي دا هم زموږ سره دیز سیلز آر لانګ سلینډر سیلز. دا هم زموږ سره څه دي لانګ سلینډر سیل دي. صحیح شو. لکه مثال په طور باندې داسې دي په دې طریقه باندې لانګ دي او څه دي سلینډر دي سلینډر په شان دي. ټیک شو. بله خبره هیو اورلیپینګ اینډز او د دې دا اینډ چې کوم دی نو داسې د اورلیپینګ دي. لکه مثال په طور باندې کوم کې دلته کې ډراکو مثال په طور باندې زموږ سره زوم سره دا یو سیل دی نو دا بل سیل چې کوم دی کنه دا په دې طریقه باندې صحیح په دې طریقه باندې دې سره صحیح جوین شي په دې طریقه باندې. نو دا اینډ چې کوم دی کنه دا سره او دا سره د یو بل سره اوورلیپ شوي دي د یو بل سره. صحیح شو. نو دې ته څه ویلی کېږي اوورلیپینګ اینډز دې ته ویلی کېږي. صحیح شو. او بله خبره
واټر موو upward from trachea to trachea او چې کله واټر مالیکول په دې کې موومېنټ کوي کنه نو دا واټر مالیکول اول دلته کې راشي او بیا د دې ټریکیډ نه چرته راځي بیا د ټریکیډ ته راځي دا په بره باندې صحیح دا په بره باندې رواني صحیح شو نو موږ څه وایو زایلم ټیشو دوه قسم سیل دي یو ته ویسل سیل ویل کېږي بل ته ټریکیډ ویل کېږي ټریکیډ سیل دا وایډ دي او زوم سر سیل دا سیکنډ سیل وال په دې کې موجود دی او دا سیل سیل دا ډیل ټیک شو او دا چې کوم دي کنه دا د یو بل سره جوین شوي دي د یو بل سره دا سیلز او د دې نه څه جوړ شي د دې نه یو ویسل جوړ شوی دی ټیک شو ټریکیډ د زوم سره لنګ سلندریکل سیل دی او د دې انډ سیل د اوورلیپینګ دی ټیک شو او واټر مالیکول چې کله موومېنټ کوي نو هغه د یو ټریکیډ نه راځي بل ټریکیډ ته په دې طریقه باندې سکه واټر دا په اپورډ ډایریکشن کې سکه دا موومېنټ کوي ټیک شو کوم د دې د فنکشن خبرو کو نو خبره ساتي د زایلم کارته دی کنه چې دا سکه ټرانسپورټ اف واټر اینڈ ډیزالو سبسټانسز مطلب کوم چې مینرلز دي واټر دی او په واټر کې چې کوم کمپاوند سره هغه ډیزل شي لکه مثال په توګه مینرل یا سالټس اوس دا سکه دا موومېنټ کوي په دې کې صحیح شو فرام روټس ټو upper parts of the plant the roots na the water molecule او د دې سره چې کوم ډیزل سال شي هغه د روټ یا د روټ هیر په مدد سره شي دا ابزورب شي اوس دا د روټس نه د واټر او ډیزل سبسټانسز دا به بر سټیم ته لیوس ته او فلاور ته په کومه طریقه باندې زی د دې لپاره یو سیستم یو قسم ټیشوز ریسپانسیبل دی دغه ټیشوز موږ سوایو دغه ته ولې کې زایلم ټیشو نو په اسانه بل پازو موږ دا ولې شو چې زایلم څه چل کوي دا د روټس نه دا کم واټر او ډیزل سبسټانسز دا چرته وړي دا وړي اپر پارټس اف دا پلانټ ټیک شو یو فنکشن نه دی دا او بل فنکشن نه دی دا چې دا سره سپورټ کې پرووایډ سپورټ ټو دا پلانټ باډي دا پلانټ باډي له سور کې سپورټ ورکې سپورټ وته پرووایډ کوي نو سپورټ شو او یو سره د دې ټرانسپورټیشن کار شو ټیک شو دا د وکارونه دا زم سره د زایلم شو دویم چې کوم ټیشو دغه د موږ سوایو هغه ته ولې کېږي فلویم ټیشو اوس فلویم ټیشو په دې کې هم زم سره سدي دوه قسم سیلز دي یو ته موږ سوایو سیوټیوب سیلز او بل ته سوال کېږي کمپینین سیل سیوټیوب سیل او بل ته سوال کېږي کمپینین سیل ته ولې کېږي څه شو اوس خبره یا ساتي د سیوټیوب خبره کو چې دی سیلز یو نو نیوکلیس د دې په پروټوپلازم کې نیوکلیس نه یو خبره ده بل هیو پورز اٹ د اینډ وال کارډ د سیوپلیټ او که پرس کوم د دې سیل سیمپل غوونه کې ډایګرام راکو کنه نو دا سیل سدي دا په داسې طریقه باندې دا سیل زموږ سره سپه داسې طریقه باندې صحیح شو نو د دې چې کوم دا اینډ دی دا چې کوم اینډ دی په دې باندې لپاسه صحیح په دې باندې لپاسه د قشن پورزي په دې باندې صحیح لپاسه د قشن پورزي په دې باندې نو دغه سرون ته موږ سوایو مطلب دا ځکه شو او دا ځکه شو دې ځکه ته سوال کېږي دې ته ولې کېږي سیوپلیټ او د دې کار داسې دی لکه د چاند په شان دی د چاند په شان کار دی د دې صحیح شو دې ته سوال کېږي سیوپلیټ دې ته ولې کېږي ټیک شو اوس د دې کار سره د ټرانسپورټ اف فود اکر تھرو د سایټوپلازم اف سیوټیوب سیل او چې کله په دې کې څه کېږي د فود ټرانسپورټ کېږي لکه مثال په تور باندې یو سیل زموږ سره شو دا شو نو بل سیل د دې سره هم په داسې طریقه باندې په دې طریقه باندې زموږ سره صحیح شو نو د دې سیل نه د فود مالیکول د سایټوپلازم نه راپاشي او چرته راځي د دې سیوپلیټ نه پاشي او دې سیل ته راشي بیا صحیح شو په دې طریقه باندې څه کېږي په دې کې د فود ټرانسپورټ کېږي صحیح شو دویم په دې کې سره کمپینین سیل دی نو دی سیلز اکمپنی د سیوټیوب سیل دی مطلب سیل د سیوټیوب سیل سره کړي یو قسم کمپنی وته پرووایډ کړي د دې سره کې د دې دا مدد کوي مدد پس کې کوي دا they regulate the movement of food through the سیوټیوب دې سکه په سیوټیوب کې چې کوم د فود سکه د فود مالیکول موومېنټ کیږي نو هغه څوک کنټرول کوي هغه دا کمپینین سیل کنټرول کوي څنګه کنټرول کوي کله چې خوراک د چرته راځي د سیوټیوب سیل ته راځي د سپه مل سره راځي د دې لوډینګ څوک کوي د دې لوډینګ او ان لوډینګ دا زموږ سره کمپینین سیل کوي یو کار دا او بل کار دا چې کله د خوراک راځي د کم ځای ته دا راځي سیوټیوب سیل ته دا راځي نو د دې لپاره د انرژي ضرورت پېښېږي نو دې له انرژي هم څوک ورکوي دا ول ورکوي دا کمپینین سیل د دې مثال داسې دی لکه د مزدور لکه مزدور سو هغه موږ پیسې ورکو چې دا کار وکړه ټیک شو نو دا کار د چا دی د کمپینین سیل نو دې څه کوي د شوګر مالیکول لوډینګ او ان لوډینګ هم کوي او د دې نه علاوه د سور کوي د سیوټیوب سیل سور کوي د انرژي هم ورکوي صحیح شو نو موږ سوې په دې لیکچر کې موږ د کمپاوند ټیشو په اړه کې خبرو کړو چې هغه ټیشوز چې هغه د مختلف سیل نه جوړي هغه ته موږ کمپاوند ټیشو وایو موږ په پلانټ کې خبر کوو نو په پلانټ کې چې کوم کمپاوند ټیشو دی هغه سره یو زایلم دی او یو سره یو فلویم دی زایلم ټیشو د کم سیل نه جوړل یو ته موږ ویسل سیل وایو بل ته سوال کې ټریکیډو او د دې فنکشن سره هغه سره دادي فلویم زم سره د دوه قسم سیل نه جوړ دی یو ته سیوټیوب
سیل ولګي ګوبل تاسو ولګي کمپینین سیل او دا سره د دې فنکشن دی صحیح شو نو د دې پورې د فلان چې کوم ټیشوز مونږ شروع کړو هغه ختم شو ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې مونږ د انیمل ټیشوز په باره کې خبره کوو دا غي پورې دا لیکچر سره دا پوره شو او ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې بیا ملاقات کوو ثانک یو سو مچ د نوٹ جوړولو لپاره د دینه سکرین شاټ اخیستئ شي